او داسې ناشنا غوندې غر چې یو اوږده سوکړی یې ختلې ده. نو دی ودرېد د الله دې قدرت ته ګوري. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسېد تهجد له، نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته، نو وبه فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله د قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعي صاحب وایي که نه، چا یې تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر. وایي چې په ځمکه پچه پرته نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نه که نه، پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی. چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده، نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې، او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېد او د الله قدرت، خدایه دومره غټ غر، دومره مضبوط او اوچت. نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي، شک پیدا شي، نو الله سره نسبت دی، فورا الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو، هسې هغه تعجب یې واغېسته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله، ولې؟ وی د الله د قدرت ته حیران یم، داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان. مونږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو. وی د غر دې څوکې ته وخېږي. نو پیغمبر له خدای ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی. دا غر څوکې ته ورسېد چې اوخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایه دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې ده، لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه برچ یا مثلا یو پلیټ الاوړي. خدای دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو. وی لکه خوښه د هغه غر میدان ته یې کړ، زلزله راله پر غر باندې. چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړی وې ځان د پرته واتې پرېوته. چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتا که. چې ورغی عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتا که، انسان پکې ولاړ دی، په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه، او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو، فرشته وله راله او که دا لا څوک دی؟ او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده، په هغه غار کې مزېدار، او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه، او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی، او دا سړی په منځه ولاړ دی مونځ کوي. دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی، او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله، او بیا د انګورو غونچک ورته څوک راوړي او د اوبو ورله څوک راوړي؟ الله په دې قادر دی ورونو که نه دی؟ بیبي مریم پوټې ماشومه وه که نه؟ حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور. نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېسته، وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی، او زمونږ د استاد لور هم ده، یو وینه زما به بل وینه زما به، زه به یې تربیت کوم، بل وی زه به یې تربیت کوم. نو فیصله یې په دې وکړه چې راځه دریاب کې قلمونه وغورځوم. تورات ویې لیکل. نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي. نو چې قلمونه یې دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یې وړل، او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې. قرآن شریف کې الله وایي وکفلها زکریا. نو یو کوټه یې وله جوړه کړه او په هغې کې د بیبي مریم کېنوله. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو کړه ورننبت نو ورته به روزي پرته وه، هغې ماشومې جینۍ ته. او څنګه روزي وه؟ مفسرین لیکي وی د جمې میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمې کې، لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمې کې ورته پرته وه، او د جمې میوه په اوړي کې. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وایي انا لکې هذا، دا میوه له کومې راغلې؟ دروازه خو ما د بار نه جننده کړې ده، چابي ما سره ده، مجال نشته چې څوک درته راننوځي. بل دا ده چې دا میوه که چا راوړه نو هغه زمانه کې پرجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه، دا د جمې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې دا د کومې نه راځي؟ هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې
چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه ده پټینه ماشومه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حساب روزي او رزق ورکوي داسې ده که نه په تیږه کې دننه په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي په دریاب کې دننه هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته دننه واچوله او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جیدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه الله ورکوي رزق خرونو دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي نو حضرت عیسی علیہ السلام چې وکتل چې خدایه نو سړي ته ولاړ دی سړي سلام وګرځم سلام یې وګرځم نو تپوس یې وکړي ملګري څوک بني آدم د آدم علیہ السلام اولاد کې مسیح دا څه شی پروت دی دا اوبه دي دا الله راکوي دا انګور دا مې خوراک دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي او نور څه کې بس دقه د الله عبادت کو دروازې مې روجئ او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی عیسی علیه السلام یې تپوس کوي وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت 400 سال حضرت عیسی علیہ السلام حیران شو خدای دا دو مرته وګوره او داسې عبادت ریا پکې نشته څوک یې ویني نه ګوټ چاري نشته خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته گپ شپ نشته یو شان عبادت الله د رضا ده پورې ګورې رونو الله د کوي او څوک ولا بل شان عبادت نو عیسی علیہ السلام الله ته مخ اوچت کړ یا الله د دې انسان نه خشتا او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی څوک دی الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شم نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړي دا د الله رحم دی که نه په خدای یقین کوه زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی مونږ د نه څه واخیسته یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو لږ هم نه بې شمېره نیکۍ دي او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام هغه هم ثواب وشو که دی وایي چې السلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله ډبل ثواب یې وشو که دی وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي ډبل ثواب وشو که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د درې چنده زیات ثواب وشو که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان دی خامخا انټوشي کوي که نه دې له خو چا په مدرسه کې ټریننګ نه دی کړی دا خو طبیعي چیز دی او دی وی الحمدلله بیا ثواب وشو ابل چې واوري يرحمک الله باندې خو جبه نه ستړي کېږي اغلب په الله اجر او ثواب ورکوي په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي پلار ته په خوشحاله نظر وکتل الله ثواب درکوي څومره ثواب نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکي کې د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي حج په 2 لک روپۍ نن سبا نه کېږي نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغی 200 ځله کور ته ورغی او دقسې په خوشحاله نظر بخاری کی حدیث ہے د ترمذی شریف کی حدیث ترمذی کی حوالہ میں درکا اور مشکات کی مشتا فرمائی وتا وی داخلا سل نچ زر کرتا اللہ رحمت دینا زیاد تے و تگور پا خوشحال نظر اللہ داغی نزیاد ثواب در کئی تو خدا سونا رحمتنا دی معشوم دی اچت کا او پسر دی والا اللہ کی خود اجر در کئی مشر تر بالغ کی خود ثواب در کئی مشر دا مٹا دیونے وا بابا راز سوزگی در خیجوم اللہ ثواب در کئی
د استاد قدر دی وکړه الله ثواب درکوي جومات ته خیخ پرېدن نکړه ثواب درکوي ګسل اعتبار وویسه ثواب درکوي قرآن شریف دې خپل که په هغې الله ثواب درکوي یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه کوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دی چالو دی دومره د خدای رحم یو سکند که ته وایې چې زما د 30 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک دله دام درکوي او زه دله مثال در کوم وایي د شپې خو به زودې منه زما ثواب به څنګه کېږي حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې ودې کېږي اودس وکړه او چې اودس دې وکړه نو لا اله الا الله شروع وکړه نو چې خوب درغې که نه او په دې کې وده شوې نو تر پاسېدو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تېر شو او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په سب کې پاسوي اوس به سره څه کوې دا اوس خدای پاک مونږ له بانې لټوي که نه لټوي په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده دا به څنګ کېږي دا خو د شپې ثواب شو خو د ورځې به څنګ کېږي وی ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه هر مونځ چې دی وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه ښه نو چې کله وده کېږي بیا آیت الکرسي وایه نو ستا ټول ټیم په ثوابونو کې لګیا دی لیکلي کېږي ښه په یو موقع کې فرمایي وی مانځه پسې 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه څو شروع سل شو کنه منځونه څو دي 15 دي منځونه څو دي 15 نو سوچو 1500 شو 1500 شو نو چې 1500 دا شو او د شپې وده کېږي او سل کرته وایي نو 600 شو کنه نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی نو چې 600 دی په لسو کې څو شو 6,000 شو که نه نو حضور پاک فرمایي وي تاسو کې څوک دی چې دروازې 6,000 ګناهونه کړي دي د 6,000 ګناهونو ذمهدار خدا شو څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه یې کړي یعنې موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي نو چې اوس مونږ بدقسمته یو پوټې غوندې په کندلو خوله ستړی کوو په غیبت مونږ ستړي شو په چغلۍ مونږ ستړي شو لیکن دغه معمولي عبادت مونږ نه کوو دا خو زموږ خپله غلطي شو نو جناب وی د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاڅېده او رب العالمین ته عبادت وکړه د هغه انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی او د هغه سړي عبادت څومره مزیدار واله عبادت نورونو د شب قدر شپه عبادت وکړئ الله او د ورځې روژه ونیسئ ویم درته د ورځې روژه ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړئ حضور پاک مبارک فرمایي وی چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي مغفرتونه خو یو څو کسان نه بخي ګورې لکه یو پټې درته خبره سخته کوم حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي هغه څوک دي چې هغه نه بخي یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي شرک کوي هغې نه دې الله وساتي دویم څوک دی سودخور چې سودي کاروبار کوي دوه شو دریم څوک دی جادوګر او کوډګر چې په خلکو جادو کوي او کوډه کوي درې شو څلورم چې شراب څکي همیشه اوس یو سړي اوس کله توبه ته ویست او بیا نس کړم دا خیر چې همیشه شراب څکي بل همیشه زناکار خدای دې مسلمانو ساتي که یو کس نه وشو او توبه ویستله الله به معاف کړي خو چې همیشه او بل پکې څوک دی یاره دې نه خو به انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي شکر دې شرک مونږ نه کوو مونږ الله یو منو داسې ده که نه ټول وایي چې ایمان هم تازه شي الله وحده لا شریک یې ومنو شکر او سود به هم چې ته بدقسمته چې ته یو کس وکړي ګنې الحمدلله مسلمانان د دې نه خلاص دي او د شرابو نه هم شکر دې خلاص شو او د دغه بدعملۍ نه هم شکر دې خلاص شو او کوډو جادوګرو نه هم خلاص شو خو یو کس پکې بل دی څوک دی مشاهد چې کینهګر خدای نه بخي او د ما په خیال چې دا بیماری د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص نه توبه وباسئ حسد من شر حاسد اذا حسد کینه ډېره خطرناکه ګناه
او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې هغه دې څه وکړل اسم نشي کولی. زه اکثر طالبانو ته دا ټکې وایم زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي د هغه څه نشي کولی دله دا سزا ډېره ده چې هغه خپل وخوړه خپل وخورئ که نه د بل زه تا سره کینه وکړم تا ته نقصان نشم رسولی ځان له مېړه وخوړه د غټه سزا شو. او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض نه لکه مثلا یو سړي د خدای علم ورکړه او زه ورسره حسد او کینه کوم نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړي چې خدای پاکه دا علم دی ولې ورکړی. یو سړي له خدای مال ورکړه یو سړي له خدای حسن ورکړه یو سړي له خدای عزت ورکړه او زه ورسره کینه کوم نو دا نعمتونه الله ورکړل نو دا الله په نعمت زما اعتراض دی چې خدای دا نعمت یې ولې ورکړه. الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې ته په خدایه کې ما سره ځان شریک یې په علم او پوهه کې ما سره ځان شریک یې دا په خدای اعتراض. نو دا څو څیزونه دي چې له دغې کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي. 300 رحمتونو نه او د 300 بخششونو نه دا سړی پاک دی. نو د دې نورو نه خو شکر دی مونږ خلاص یو او کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه الله نه سوال وکړئ دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په ډاله کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد او د کینې نه محفوظ وساتي. نو دا شپه د شب قدر ښه اوس دې ته شب قدر ولې وایي شو قدر چې مونږ وایو دا قدر شپه. نو قدر دوه معنی دي قدر عظمت او لویه ته وایي د لویه شپه ده هغه لویي خو تاسو ته معلومه شو چې الله تعالی په دې شپه څونه مهربان دی. دیم قدر تقدیر ته وایي رب العالمین په دې شپه باندې د لوح محفوظ نه فرشتو ته حکم وکړي چې د فلانکي سړي د یو کال تقدیر ولیکې او د دنیا فرشتو ته حواله کړي. نو په دې شپه د هر انسان د راتلونکي یو کال چې څومره تقدیري فیصلې دي د خدای پاک لکه زما متعلق فیصلې دي چې دی به په دې کال کې دونه ډوډۍ خوري دونه به دې اوبه څکي دونه به دې ګرځي بیماري به راځي نه به راځي مرګ به راځي نه به راځي. نو چې د هر انسان متعلق د راتلونکي یو کال څومره فیصلې دي د ډوډۍ او رزق او ژوند د عزت او ذلت او بیمارۍ او ګرځېدل او ناسته ولاړه دا هغه فرشتې راوالي د دې شپه باندې دا لیکل شروع کړي. نو په رمضان کې کم لیلة القدر راځي نو په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کړي چې دا واخلې د فلانکي سړي د راتلونکي کال عملنامه او هغه د دنیا ژوند د هغې دا نقشه ځکه ورته لیلة القدر وایي. د تقدیر د لیکلو د انسان د تقدیر د لیکلو د شروع شپه د دې وجې نه علما لیکي چې سړی په دې شپه د الله نه سوال کوي نو داسې سوال دی وکړي. معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي او پر اثر اواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلف بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. داسې سوال یا خدایا په دې شپه زما تقدیر لیکلی کېږي فرشتې یې لیکي نو خدای زما په تقدیر کې روغ صحت واچې خدای زما په تقدیر کې ایمان واچې خدای زما په تقدیر کې نیک عمل واچې خدای زما په تقدیر کې سعادت او خوشبختی واچې او سپیرتوب ته وباسې خدای زما په تقدیر کې رزق واچې زما تقدیر کې عزت واچې. الله بدلی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. قرآن شریف کې الله وایي چې اصل تقدیر ما سره دی او د تقدیر د بدلولو محو او اثبات چې ورته وایي لیکل او یا روانول وایي دا زما اختیار دا کار د کولی شم. نو په دغه شپه به د رب العالمین نه دغه سوال کوي دروازې به یې روژه ونیسي. او ما چې وختنی کوم حدیث ته وایي د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی د حضرت ابو هریره نه منقول فرمایي چې ان الله ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا. خدای پاک د لومبي اسمان ته د شو قدر په دانیم د میاشتې په دانیمه کې په دا 15 شپه راکوزېږي. نو د خدای کوزېدل د خدای د رحمت راکوزېدل د الله کوزېدل د خدای د شان سره مناسب دي. داسې کوزېدل نه کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوز پاس کېږي د خدای زمونږ په شان داسې وجود نشته لیس کمثله شیء. د دې لومبي اسمان ته راکوز شي
نو څه چل کوي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب په عربو کې بنو کلب یو قبیله وه هغې به ګډې چیلې ساتلې نو رونو د یوې ګډې ویښته به څوک وشماري نه د یوې ګډې چیلې ویښته وړی څوک نشي شمېرلی نو وایي د بنو کلب قبیلې چې څومره ګډه چیلې دي غنم په عربی کې ګډو چیلو دواړو ته وایي ګډو ته هم وایي چیلو ته هم وایي او شات هم ورته وایي ګډو چیلو ته نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو وړی تارونو نه زیات مخلوق پروردګار بخي هغه مخلوق څوک دي هغه دي چې په دا ورځې د الله روجې ونیسي او د شپې رب العالمین ته زاري وکړي او عبادت وله وکړي حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي یو جاړي ورته چې موسی علیہ السلام پې ورغی هغه سړي ته وایي ولې وی د خدای د قهر نه یریږم ځکه جاړه ته څوک یې وی زه موسی یم د بني اسرائیل ورته غاړه ورته لاسونه یې وله ښکل کړل ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امتو زموږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات وی حضرت د الله پیغمبر چېرته دی وی تور ته ځم د الله ملاقات له یا زما یو سوال خو الله ته وکړه وایه څه سوال دی الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي دا جړېدونکې بنده ورته وایي موسی علیہ السلام تا به خدای بخي ځکه څونه الله ته عبادت کې سجدې لګي او خدای ته جار چې حضرت موسی علیہ السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه د دې سړي درخواست یې ورمخکې کړه الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې راته ژړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې وی د خدای نه یېرېږم الله ستا د یېرې نه او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي زم سفارش کوم چې ته وبخه وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي نه بخم ته د سفارش به نه کې د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پرې خبر یم ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام یې پرې نه کوي چې دا څه ګناه وه څوک نه خبر داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوهیم او یو پرې دغه سړی پوه دی او بلکل یې نه بخم ورته وایه چې ستا بخښش نشته عبادت کې کوه که نه کې مه کوه موسی علیہ السلام باندې خو جلال خو چې د الله جلال په چاره چې هغې ته څوک ټینګېدی نه شي واپس راغی چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو وی زما درخواست د الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که څه چلو شو وی خفه کېږه مه خو ستا بخشش نشته الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی څه ګناه دې کړې ده تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم دا دې څه ګناه کړې ده سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه خوله وی نه نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کړم الله په ما ګوره دونه بخي یې نه سزا ورکوي لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي او موږ څه کوو من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي او موږ څه کوو پرده اچوو نه پرده اوچتوو یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړو یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هلکه پلان کې دا چل د خدای بنده که پکې دا نو پټی کا تا پیغمبر امتی الله ته جوړېږي یو سړي کې غلطي ده پټی کا یو سړي کې نقصان دی پټی کا او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نه ورپسې راوباسو پلان کې دا چل دی پلان کې دا چل دی دا ډېره خطرناکه ګناه وایي ښه نه الله په ما پرده واچوله او زه ښکاره کړمه نه د الله رسول نه ښکاره کړم اوس به څه کوې نو تا خو بخي نه وایي که مې بخي که مې نه بخي عبادت زما کار دی بخښنه د خدای کار دی عبادت خو له نه پرېږدم خفه کړی مې دی نور یې م خفه کړمه خپل رب مې خفه کړی دی غصه کړی مې دی نور یې م خفه کړم که مې بخي که مې نه بخي بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم او ولې ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا پرې پرېږدم او هغه له لاړ شم نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی نو که ما بخي که نه بخي دغه جاړه به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم
دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار. سموده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وی ای موسی وی د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه؟ وی الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووی او ته وی دی نه بخښمه. وی اقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپل زاریه وکړله نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان کو د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا هم روزي را کوي. مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي. مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟ نو پروردګار دغه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې په دغه شپه چا د الله عبادت وکړو او د ورځې ورته روژه ونیوله نو خدای پاک په دغه شپه باندې دغه خلک د بنو کلب قبیلې د ګړو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پروردګار بخي. نو زما وروڼو د ورځې روژه ونیسئ پروردګار د الله د رضا لپاره. دومره ګرانه خبره نه ده. او د شپې خوب وکړې، خوب منع نه دی ښه، په لومبۍ حصه کې خوب بهتر دی او په اخره شپه کې تهجد پاسئ نو الله له عبادت وکړې، تهجد وکړې او د خدای نه سوال وکړې. قرآن شریف کې چې الله د خپلې صفت بیان کوي انک لعلی خلق عظیم نو هسې نه کوي، بهترین خوی خدای پاک ورکړی. کور کې دننه د بیبیانو سره څومره خشته ښکلې خوی مونږ کې د هغې ذره میسه هم نشي جوړی. عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک بدان لکمبل پخپلا گنڈا چیو بشلے. گورا بیبیانی دی دا چا یو بیبی وی یا دوی یا دری وی چی سلوری ناغا با دا کور کارو کی وی دا خدی مثل روستی دی ذر مندو آئیو او دا تاسو سر پارا کور کی ناستے کار بزکوم یو خد خاون تا دوی چی دا لگ دا ماچه سوا دا اور خراتا بلکا سونا بد بگڑی. ہاں دا بتا دا اور بلوں دا سنڈیما با کٹ کراتا ناستے شل خبری ورطو کی. او حضور پاک مبارک کنہا بی بیانی دی او قسم دے زارے دے بتے بی بیانی ویل خدمت تپارا او بیام نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقہ فرمائی ویزان لبے سادر چوشتیت پخپلا گنڈا او ای پانا بیزان لپخپلا گنڈلا چو بشلی دلا او ای دا کور کار بے من سرکو کانا فی محنت اہلی دا کور دا بیبیانو سر بے دا کار پل کور کار روزگار کو او چی کل با بانگوی دا شوار سبے غردل نیق بجومات تاوگت دے سمر خاشتخ کلی خوی دے. لوی خلق دا دنیا کافر دا لکنو پتادات دا رب العالمین دا حضور پاک دا خاشتخ کل اخلاق دا وجن مسلمانان دا یو غٹ کافر و یہودی زید ابن دسنہ پیغمبر علیہ السلام لے قرض ورکڑے راغ یو موقع کی دا قرض دا ادائیگی یو سور دے پاتے وی او مخامخ حضور پاک تو درید وی دا ماغا شیراک اچھی ماذا لسا قرض درمان دے پولے دی روز پاکی روز دووی حضور پاک غلش در کوم بس اغا فوراً بدلت شروع کرد وی تاسو خلق امداد سے کوئی دا خلقنا مال والے و بینور کرد او لگ نورم ورپس مخکلان وی تاسو دا عبدالمطلب خاندان امداد چل دے دا خلق مالونا خورے دا سونس پا کی خبری دا خلق پا مخکی او حضور پاک دا صحابہ پا مینس کے ناستے صحابہ و تا گوتی پٹ لقی چو بار بوزی کرنا نیک بخت دا خوستا پا قرص کی دو سلور دے پاتی دے چو نیٹم راشی نو خلق دو دریو دے محلت ورکی ستالا نیٹر راغلے او بیا زمون مخی زمون دا پیغمبر سپکاوی کے صحابو دا حضور پاک بدا سپکاوی کے ہم دے ازغاملے شو خود نبی علیہ السلام مخی بے غگ نکاو دا چی دا بندر دوی حضرت عمر ورطا غسش ویستا ٹیم پلاشتا او پام کو بلا خبر دیو که چوز دن اثر اخوا پتولو غردو زمون مخی شرمے گنا
او زمونږ د پیغمبر بې عزتي کوي او په بې ځایه کې تاله حیا نه لري. ګوره حضور پاک مبارک خبره د حضرت عمر درسته وه چې ته بې ځایه ولې تاله خو دا ټیم هم د قرض نه دی پوره، بې ځایه ولې زمونږ د خپل پیغمبر سپکاوی کې. لیکن حضور پاک حضرت عمر ته غصه شو، وی عمره داسې مه کوه، ان لصاحب الحق مقالا، د چا چې په چا قرض پوری خبرې کوي، قرض والا خامخا خبرې کوي. او یو عمره وی دا تمه مې دننه وه چې دا تا کم کار وکړ، تاله د دې په ځای داسې په کار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وي او ما ته دې کړی وي. الله اکبر. ده ته به دا ستا زم محتاج وم ستا نصیحت ته او دې محتاج وم، ده ته به دا نصیحت کړی چې وروره خیر دې په نرمۍ وغواړه، دا ټیم خو دې شته، خیر دې ورځ د صبر وکړه، وخت دې شته او په نرمه وغواړه. ده ته به دې داسې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی چې چا نه قرض والی 2-4 ورځې د نیټې نه مخکې وله تیار ساته، نو زم ستا نصیحت ته محتاج وم او دې محتاج وم، نو غصه دې وکړه ښه دې ونه کړل. ان لصاحب الحق مقالا، خامخا حق چې غوښتونکي چې د چا په چا پورې خبرې ورته کوي. زه دې بوځه عمره وله د ده چې څومره خوراک کېږي وله ورکه او لږ زیات یې ورته یاد کړي دومره ورپسې زیات هم ورکه، ځکه تا ورته څو خبرې وکړې. هغه لار د هغه چې څومره غله کېده هغه یې وله ورکړه. نو چې کله هغه زیاتي ورته تله یې ورکو، نو هغه زید ابن دسنه وی زما حق خو پوره شو، دا څه راکې؟ وی دا پیغمبر علیه السلام وی چې زیاتي ورکه ځکه چې ما تا ته 2-3 خبرې وکړې، نو په هغې ته خفه شوې. ګوره حضور پاک دا نه وی چې زه دې خفه کړم، نه ته خفه شوې چې عمر درته خبرې وکړې، نو د هغې په عوض کې دا لږ غوندې زیاتي وله ورکه. هغه سړی ورته وی عمره ما پېژنې؟ وی نه، وی زه زید ابن دسنه یو د یهودیانو هغه لوی علامه مولا هغه یو مغیب یاره نو کم از کم تاله خو نه وه پکار، یو عام سړی که زمونږ د پیغمبر مخکې بد ویم نه دی پکار، نو ته خو د اهلي کتابو د یهودیانو لوی عالم یې، نو تا داسې ولې کول چې زمونږ د پیغمبر دونه بېعزتي دې وکړله؟ هغه وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د دې پیغمبر ټول صفتونه چې څومره وکتلي وو امې پکې ټول موندلي وو، ما سوا د یو څو صفتونو نه، دا مې د هغې جانچ پړتال کو امې معلومول چې دا پکې شته که نشته. یو صفت پکې دا دی زمونږ په کتابونو کې چې ده سره د غصې مقرا شي نو دی به غصه نه کوي او صبر به کوي، خپل اخلاق به لري. او دویم چې که ته ورسره هر څومره جهالت کوي دی به د هغې په مقابله کې تا سره ښېګړه کوي. دا صفتونه مې پکې نو مونته او دا باقي صفتونه مې پکې مونته وو، نو زه نن دې لپاره مې دا غصې کولې چې زه ګورم چې دې غصه کوي که دې صبر کوي، نو صبر مې پکې ومونته. او ما ورسره ډېر جهالت او کستغې سپورې مې ووې، مې زه ګورم چې دې د جهالت جواب ما له په جګړه راکوي او که په نرمۍ راکوي، نو ما له هغه په نرمۍ جواب راکړ. ای عمره ما خپلو کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کوم صفتونو ټول ومونتل، دا څو کم و دا مې پکې نن پیدا کړل، راځه ما سره او زما په اسلام ګواه شه. راغې حضور پاک له لاس ورکړه، الله مسلمان کړ. دا د ښو اخلاقو برکت. نن مونږ ټول وایو د نبي علیه السلام په شان زمونږ خوی کې او دی او د هغه په شان اخلاق، لیکن داسې اخلاق شته په مونږ زمونږ کور کې څه ژوند دی د ښځو سره، د بیبیانو سره هم څه ژوند دی، څومره ظلمونه کوو د ښځو سره په مختلفو طریقو. د ظلم یو طریقه نه، ډېرې طریقې دي. بچو سره څومره ظلمونه کوو، د خویندو سره څومره زیاتې او څومره ظلمونه کوو. ورکوي څوک خپل پوره حق خپلو خویندو له، د لوڼو سره څومره زیاتې کوو، د ښځو سره، د بچو سره، د ګاونډي سره. دا څنګه اخلاق دي؟ یوازې په مونځ خو بخل نه کېږي، یوازې په زکات نه خلاصېږي، یوازې په حج نه بخل نه کېږي. د دې ګاډي پایې وي، که یو پایه خراب وي بیا ګاډي نه دی، پایو خپل ځای دی، او د انجن خپل ځای دی، که انجن کې لږ فرق وي بیا هم ګاډي نه ځي، او که انجن هم سمې او پایې هم سمې، دا تیل پکې خپل ځای دی، که تیل پکې نه بیا نه ځي.
او د موبلیل خپل ځای دی که موبلیل پکې نه بیا نه ځي او پیچ چې ولا تاوی څه ورته وایي د هغې خپل ځای دی که یو ډیګره د هغې نه کټ کړله انجن هم روغ دی ټایرونه هم اعلی دي هر څه برابر په پیچ تاولو والا شی خراب دی بیا هم نه ځي چې خپل پرېږدي زور ورکوي که هغې کې فرق دی بیا نه ځي د هر شي خپل ځای دی په ګاډي کې د یوه ډیبری چې پکې کم وي نو ګاډي ته نشي بوتلی دا نه به د نېغې لارې په دې کندې ته وغورځېږي بېغمه به دې کړي نو د ګاډي کې د هرې پرزې خپل ځای دی ټولې په کار دي چې دا وین والا به ګاډي چلېږي دغه رنګې د مسلمانۍ خپلې پرزې دي د مانځه خپل ځای دی که دا نی بیا د مسلمانۍ ګاډي دی بې ځایه دی او دغه رنګې د زکات پکې خپل ځای دی د حج خپل ځای دی د بندګانو د حقوقو خپل ځای دی د ښځې د حق د بچو د حق د رونو د حق د معاملاتو د دې خپلې ډیبرې دي دا خپل ځای لري په اسلام کې لري یو ډیبری چې په ګاډي کې نه ګاډي نشي چلی دی دغه رنګې د اسلام په دې ډیبرو کې او په دې پرزو کې چې یوه پرزه هم کمه اسلام به دې نیمګړي دا نشي رسولی دا به نه وی چې انجن قیمتي دی چې دا پکې وي ټایر ته پکې حاجت نشته او یا دا به نه وي چې روان خو په ټایرونو دی که ټایرونه یې ټیکي نو د انجن او د پیچ پکې څه ضرورت دی او د موبلیل او دغه پکې څه ضرورت دی د تیلو یو د څلوره نو ډیبری چې پکې کمه شوه نو بیا دې هم ګاډي نه ځي دقه رنګې د دین اسلام دا یو ګاډی دی یا ادخلو فی السلم کافه او سر نه نوکه پورې په اسلام کې ور داخل شي او د اسلام چې څومره احکامات دي دا به منئ جو په هغې کې بهترین اخلاق نو ښه خوی به ځان کې پیدا کې وګوره د حضور پاک مبارک خوی ته سړی حیران شي یو صحابي دی کافر و مخکې سمامه ابن اسار د یمامي سردارو روان دی مکې مکرمې ته صحابو له په ګوتو ورغې ګرفتار یې او راوسته جومات یو ستن پورې وته نبی علیہ السلام مبارک وی دې څنې پورې وتاړی څوکۍ کوی چې درنه ونه تښتي ډوډۍ هم ورکوي اوبه هم ورکوي او دسمات یې هم پرېږدی حضور پاک سحر وختي پرې راووت ما عندک یا سمامه سمامه زړه کې دې څه سوچ دی وی صاحب درې خبرې مې دي پړی کې لومبۍ خبره خدا ده ان تقتل ذا دمن که ته ما وجنې نو خپل اختیار به وي د وینې خاوند به مړ کړي وینه ولې بوټې کړې او خو بل راخیږي نو که زه دې مړ کړم وینه به مې توی کړي هسې به مې مړ کړي او یا دا چې زما ډېره لویه وینه ده ګورې عظیمه وینه مې ده که دې مړ کړم ډېر لوی قوم مې د اسانه خبره نه ده بدل به یې ده نه دی او که احسان کې تنعم علی شاکر نو زه به دې ډېره لویه شکریه ادا کوم ولې د قوم سردار یم نو چې زما باندې احسان دی او که دا زما په ټول قوم احسان دی نو ټول عمر به زما قوم ستا احسان هېر نه کړي که خوشې کوې مې احسان کې وان كنت تريد المال فسله او که مال غواړې فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې پکار وي قوم ته به سوال جواب وکړم درته به یې راولېږي نبي علیه السلام اړو غږ هم ونه کړه د هغې مقصد دا و چې پرېږده چې دی په دې جومات کې تړلي چې د صحابو دا خوی اخلاق وویني سبا بیا پې حضور پاک را تشریف راوړه بیا ورته ما عندک یا سمامه څه دې زړه کې پراته دي وایه وی صاحب هغه پرونی درې خبرې دي په درېیمه ورځ بیا پې نبي علیه السلام راووت ما عندک یا سمامه زړه کې دې څه پراته دي وی حضرت هغه درې خبرې دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر به دې ادا کړم او زما قوم به دې لوی شکریه ادا کړي لوی عزت به وګټې او که وجنې مې ستا خوښه ده ولې زما وینه تویې او که زما وینه دې توی کړه نو د ډېر لوی قوم دشمني به په غاړه والې ګورې وړه خبره نه ده او که فدیه غواړې نو وایه چې څومره دې خوښی قوم ته سوال جواب کوم چې راویلېږي حضور پاک صحابو ته اطلقو سمامه زه یې مفتې پرېږدی په مخه دې ښه زه احسان هم در باندې وم دی راووت د عربو دا قبایلي خلقو دې کې به یاره نه وه او نه په دوی کې به د چا نه غیرت پکې ډېر زیات و راووت لال مخامخ یو باغ و د کجورو هغې ته ورننوت او ویې لامبل
او نیغ واپس راغی حضور پاک ته مخکې کېناست. ثمامه بیا راغلی وی یا حسین راغی ام لمبل وی قسم دی دا اوس نه لږ ساعت مخکې ستا نه مبغوث ترین انسان ما ته بل نه ښکارېده، ته مې ډېر زیات بدي شوې او نن ستا مخ ما ته د ټولو مخونو نه اعلی او بهترین او محبوب ښکاري. ډېر زیات مې ستا مخ خوښ دی مبارک. او د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه مبغوث ترین ملګري چې مې بدي شو، ستا د ملګرو نه زیات مې بل څوک نه شو بدي. او اوس وی ستا ملګري ما ته د ډېرو محبوب او غوره او ښایستو خلکو نه نور څوک ستا د ملګرو نه بل څوک نه ښکاري. او لږ ساعت مخکې چې زما بدي شو په ټوله دنیا کې، نو ستا کلی مې بدي شو، دا راته ډېر مبغوظ و. او اوس ستا کلی ما ته د ټولو کلو نه محبوب ښکاري، ډېر خوښ راته ښکاري. ومې لیدل هر څه په دې سترګو ستا او ستا د ملګرو د ښې خصلت اخلاق مې ولیدل، دا خو د دروغجنو خلقو اخلاق نه دی. لاس راکوه حضور پاک له الله سور که الله مسلمان که، دعوت یې نه دی ورکړی، د حضور پاک د اخلاقو د وجې نه مسلمان شو. وی صاحب ما د عمرې اراده کړې وه ستا ملګرو رونیوم، هغه عمره وکړم وی لاړ شو لار مکې مکرمې ته. هلته اطلاع رسېدلې وه چې ثمامه مسلمان شوی دی. د مکې خلکو پیغور ورکړه ثمامه لاړې صحابي شوې، چې کوم سړی به مسلمان شو صحابي به ورته لاړې صحابي شوې بی دینه. صحابي معنا خپل دین پرې ښودون کې بل دین ته تللی، بی دینه شوې. اور ته څه وایي؟ وی نه ما سب بی دینه شوی نه، ولكن اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور پاک په لاس کې مې لاس ورکړی دی، مسلمان شوی یم. او ګورې ما له پیغور مه راکوې، مکې ته به راځه د علاقې نه غله راتله غنم به راتلل، ځکه مکه خو د وادن غیر ذي زرعه هغه داسې دشت علاقه وه او غرونه چې هغې کې خپله غله نه کېده، نو ده ته محتاج و. وی قسم دی پیغورونه مه راکوې، اوس به یو دانه غله تاسو له نه راځي د یمامې نه، اله به راځي چې رسول الله مبارک وی چې ورلېږې. په ځان به اوس پوه شوې څنګه انقلاب پکې راغی، د اخلاقو نه مسلمان هم شو او څونه تابعدار شو. نه خو حضور پاک دې مدرسه کې داخل که چې ورېږه سبق ووایي، او نه سکول کالج کې داخل که د هغې اخلاقو دونه اثر پې وشو. بهترین اخلاق دا په انسان اثر کوي، په بچو اثر کوي، په کشرانو اثر کوي. او خراب خوی او خراب اخلاق دام په بچو په ګاونډیانو په خلکو اثر کوي. چې ستا خوی ښي په کور کې چې بیا چې زما دا بچي د صالحان او نیکان لوی شي، نو ته په کور کې ښه خوی او ښه اخلاق د بچو مخکې وچلوه، دوی په خپله به ټیک کېږي. د دې بچي مثال د کولال د خټې دی، د کولال د خټې نه که منګې جوړی منګې هم ترې جوړېږي، او که کوزه ته جوړی کوزه هم ترې جوړېږي، او که کاسه ته جوړی کاسه هم ترې جوړېږي، او که تنور ته جوړی تنور هم ترې جوړېږي. خواري به ورسره هغه جوړونکي کوي، که کوم شی جوړېږي. نو د بچو مثال د دغې کولالۍ خټې دی، د ده مخکې ته د ښه خوی مظاهره وکړه، هغه عکس پې پرېوځي، هېڅ نصیحت ته رجعت نشته، دې به هغه لار په خپله وایي. او که ته ورته ټي وی ذات کې او بربند فلم ګورې او تم ناست او ښه درې ناستی، نو ستا څه خیال دی چې بچي به د جومات کې ناستې پوهېږې که بچي به د جومات کې ناستې، ابه تا سره کښېني بابا مې ناسته بېبې مې ناسته تا مخکې به ناسته، بیا به ته جومات کې ناسته هغې به ټک ورکوي، یاره ستا د زړه ختمه شوې د هغې نه اچالې له نه زده کړ. او که ته د هغې په مخ کې ګناه کوې، هغې ستا نه سوال نه پیدا کېږي، ته به ګناه کوې د بچو مخ کې، نو بچي به د مدرسې ته ځي، بچي به د قرآن راخلي، د ګناه سر به ستا نه مخکې په هغوی باندې کېږي، اخیري انجام به ستا هم خرابې او د هغه به هم خرابې. لږه حیا خو پکار ده خدای بندګان، دا مونږ په کوم طرف روان یو؟ مخکې به لږ غوندې پلار د بچو نه حیا کوله او بچو به د پلار نه حیا کوله. قسم دې داسې مې لیدي دي چې بچو نسوار د پلار مخکې نه دی اچولی، دا دور مې لیدي دي، داسې خلک مې لیدي دي. اخوا به شو نو نسوار به یې واچول، پخوا د نسوارو دا رواج زمونږ په دې علاقه کې زیات و، د پلار مخکې به یې نسوار نه اچول. ډېر داسې مې لیدي چې پلار مخکې سګرټ نه دی څښلی، اوس یو ځای فلمونه ګوري، دروغ وایم که رښتیا وایم؟
یو ځای ګوري، یو ځای ناست دی، یو ځای ګناه کوي. نو دا څنګه اخلاق خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو، د هغه په نقش قدم خدای روان کړو، د هغه په طریقه روان یو. دا څنګه طریقه ده؟ ته څنګه امتي؟ دا څنګه اخلاق دي؟ دا خوی دی چې جماعت نه فقیر پټوه، دا اخلاقو کې راځي که نه؟ جماعت نه جانماز پټوه، د جماعت نه مصاله پټوه، د جماعت نه دره. دا موږ د جماعتونو دا جرندې ولې واري دا ولې څه چل دی؟ دا زموږ جماعت په هندوستان کې دی، څه هندوان راځي غلا ته کوي. دا جماعت هم په چین کې د چینیان راځي، څه دا جماعت هم په روس کې د روسیانو نه پټو. څه نه، څوک راځي؟ مسلمان راځي. دا خدای کور ته مې جرنده والده چې انسان په خدای ډاډه دی، دکې دونه حیا نشته چې دی په خدای ډاډه دی چې خدای ستا د دې کور نه م دا غلا کوم. نو چې یو سړی په خدای ډاډه دی نو زما به سګېلی او ستا به دې سګېلی. د خدای کور ته جرنده وال دا خو ډېر لوی افسوس دی. په دې تاسو سوچ کړی دی؟ دا څومره لویه خبره ده. ولې دا خدای کور ته جرنده؟ خدای خو زمونږ ډېر لوی محسن دی. مونږ له خدای څه نه راکړي؟ رانیولی م شي، مونږ یو ساعت کې ذلیل کولی م شي، عزت هم راکولی شي. د دې خدای خو مونږ له ډېر لوی قدر پکار. زمونږ دا شکل، زمونږ دا مال، دولت، عزت خو د دې الله را طرف نه دی. زمونږ ژوند، مرګ، عذاب، خوشحالي خو د هغه په لاس کې ده. نو مونږ دغه خدای خفه کوو، مونږ به څنګه خوشحاله کړي؟ جومات ته جرنده وه، ولې چې څوک به فقیر پټ کړي، جی جرنده کا ور دره به پټه کړي، جی ور جرنده کا جانماز به پټ کړي. دا ځای زما دی که دا خدای دی؟ دا خدای کور دی. دا خدای نه غلا کې شرمېږي نه، حیا څوک ټیک نه دی کړی چې په چا ورلمه. یو ټوپک ما پسې رالی، یا تا پسې رالم، یا بل لور پسې رالم، او به یو خدای پسې ټوپک رالی. دا خدای په کور ورځي. او بیا مې داسې مې اورېدلي دي، داسې مې اورېدلي دي چې قرآن شریفونه یې پړی کړي دي او په هغې ختلي دي او پکې یې کوز کړی دي. دی به م وایي ما ته دوا وکړه چې ما خدای وبخي، ما ته دوا وکړه. دی به هم د اختر په ورځ نوې جامې واچوي، عیدګاه ته به نور مونځ خو به نه کوي، عیدګاه ته به لاړ شي، هلته به دی ناست دی چې ما خدای وبخي. او دی چې مړ شي نو زه به یې جنازه کوم، او ته به هم جنازه کوې، دوا وکړې جي. او دا مسلمان دی او دا خو ډېر ښه سړی و، چې خدای پاک خدای دې ذلیل او رسوا کړي. خدای د کور نه دې په قرآن شریف د پاسه قدمې بالک پټوه، او د خدای د کور نه موټر وباسه، او د خدای کور له به راشي غریب په سایکل باندې د جمعې مانځه ته سایکل پټ کړي. دا زمونږ اخلاق دي. یو کافر وي مسلمان شوی چې ته چې جومات ته تلل، ملګري په سپلۍ اوچتې کړې، یو دې څه کې وي دا سپلۍ کم راواله، او زه به یې والم، وي کم خوا په سپلۍ ولې اوچتوو؟ وي دا مخکې ږدو که نه، وی عبادت خانې ته سپلۍ مخکې وړو، ولې دلته نه ږدو؟ وی دا خلک پټوي. وی څوک یې پټوي؟ دا زمونږ مسلمانان. هغه دین مې نه دی پکار چې عبادت ته ځم او دې ما سپلۍ پټېږي، واپس منډه کړې، دا مې نه دی پکار. د صحابو خوی ته به کافرو کتل، مسلمانېدل به، او نن د مسلمان خوی ته مسلمان ګوره په بل طرف کې تښتي. د مودې ته خوی رسېدلی دی. د خدای یاره نشته. رور د رور دشمن، کوشش کوم چې د سره بد وکړم، بس کوشش کوم چې د ګاونډي سره بد وکړم، کوشش کوم چې د پلار سره بد وکړم، کوشش کوم چې د رور سره بد وکړم، کوشش کوم چې د ملا سره بد وکړم. دین راته ښایي، ما ته خو دین ښایي که نه، نیغه لار راته ښایي، ښه اخلاق راته ښایي. کوشش کوم چې څونه مې بد کېږي چې دیم زه ګیر کړم، دیم زه رسوا کړم، دیم زه ذلیله کړم. دا زموږ اخلاق دي. دلته دې وس رسي، طاقت دې رسي چې څه کوې کوه، ورځې به که نه به ورځې. او دلته به دې داسې رونیسي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې وی کله رونیسم ظالم له مهلت ورکوم، مهلت ورکوم. وی چې کله رونیسم بیا د چا پلار باندې نشي خلاصون. خدای نه ویارېږي. د خپل پیغمبر خشته او بهترین اخلاق ځان کې پیدا کړي، او الله دې په مونږ کې پیدا کړي. ماشومانو سره ساجیبه خو د حضور پاک واړو سره کبر یې نه دی کړی. حضرت انس فرمایي یو ځل یې زه څه کار پسې لېږلم چې دا کار وکړه. وایي ما ورته خاندل، ډېره کوټې ماشومو، 10 کاله مې وي د حضور پاک خدمت کړی دی، په دې 10 کالو کې ما ته اوف نه دی ویلې، اوف. قدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، 10 کاله، فما قال لي اوف، چاته اوف نه دی ویلې. او که یو کار به مناسبو او ما به نو کړی، د دنیا دا کارونه دی نه دی ویلي چې هلا فعلته هذا، دا کار دی ولې نه دی.
او که یو کار به داسې غیر مناسب و د دنیا د دین نه او به ما پرېښی و دی نه دي ویلي چې لیما دا دې ولې نه دي کړی داسې خشتخ وي وی جناب ما ته وی دې کار پسې لاړ شه وی ما ورسره خوشطبي کوله چې نه ځم نو نه یې راته غصه وکړه او نه یې راته بد رد وي وی په خپله کار پسې روان شو خو زه لاړم کار پسې روان شوم دې ته مې نه وکړه داسې چې ګپ لګوم او زه روان شوم وی د شانه در پسې راپسې را روانو وی ما ته وی اونیس ای انس ګوټیا چېرته ځې وی مې چې صاحب هغه کار کوم تا چې ما ته وی چې زه نه ځم زه خو خپله ورپسې را روان شوم وی نه د الله رسوله ورپسې ځم دا دی دې ته خوی وایي خشته مزیدار په یو موقع کې یو صحابي نبی علیہ السلام او فرمایل وی که د چا په مس بدل پوری راشئ مانا واخلئ زه الله له تلل غواړم او په داسې سینه تلل غواړم چې په ما د چا انتقام وبدل نه پورې یو صحابي را پاسېد وی صاحب زما در باندې یو بدل پورې دی وایا چې درکم وی ما نه د یو ځل سا پیړه ایستی را په دې املا دې رانه ډب ایستی دی لکه ما در سره ټوقې به کړي وی که ترې ټوقې کړي دي او کار څه دې کړي دي خو دا بدل مې در باندې پورې دی وی راشه ما نه یې دلته واله خو به کې څوک داسې یو مشه لکه ما خو ټوقې در سره کول په ټوقې کې به تا ما سره هر څه کړي ما هم کړي دي زه ما نه بدل اخلي او صحابه په مخ کې صحابه هغه صحابي ته وایي چې د خدای بنده ته منافق یې که مسلمان ته ستا پیغمبر نه دی دا به مونږ عزت کوو ادب به کوو احترام به کوو ته دې بدل اخلي نو دا خو د پیغمبر قانون دی په خپله یې فرمایل چې راشه ما نه بدل واخله او حضور پاک په هغې کې مسکی دی هله شا به راشه ما نه بدل والا صحابي را پاسې صحابه هم پریشانه دي او ته څه وایي وی صاحب تا چې زما املا نه ډب ایسته وی زما املا بربنډه وه او ستا املا باندې خو څادر پروت دی حضور پاک ورته زر څادر د املا نه کوسته راشه ووهه هغه ورمنډه کړې په ژړا شو او د حضور پاک هغه مهر نبوت یې ښکلول شروع کړل ای ښکلا و ښکلا و ښکلا و عرفتو هذا یا رسول الله زما دا مقصد و چې یو بانه جوړه شي او زه ستاسو د املا مبارک او دا مهر نبوت ښکل کړم چې دا کله وفات کېږي یو دوه درې ورځې مخکې روت جومات ته او په منبر کېناسته او په دومره تکلیف باندې روت بخاري شریف کې راځي چې دوه صحابو نیولې قدم مبارک یې نه شو اخیستی نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکلې کېدې او دې ګوتې یې په ځمکه کرښه راښکلې وه دا مره تکلیف او سر مبارک یې تړلی و په څادر سر یې خوږېده او په منبر یې کېنه او څه فرمایي لاول لومبې وصیت کوي الصلات لمونځ ګورې خیال ساتئ لمونځ به ډېر خیال ساتئ مونږ ډېر انتهایي اهم شی دی نمبر 1 دویم څه وایي وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو امسایو مزدورانو بېکسو غریبانانو به ډېر زیات خیال ساتي نو ګورئ وفات وخت کې ورسره دا فکر دی دې سره اخلاق ښه کېږي که نه چې یو سړی د غلام سره ښه خوی ساتي او د نوکر سره ښه خوی ساتي نو هغه به هم قدر کوي هغه هم عزت او احترام به کوي د غلام نوکر وینځې او دارنګې د همسایو ښه سلوک به کوې قسم دې حدیث پاک کې راځي وی چې کم نوکر دله ډوډۍ پخه کړه وی ځان سره ډوډۍ ته کېنوه او که نه هغه د سره نه کینې شرمېږي او یې ته نه کېنې نو د هغې خوراک نه لږ وله ورکه وی تو او لوګې خو په هغه تېر شوی دی د غلام متعلق وی او وی چې ته څه اغوندې نو غلام له دې هغه جامه ورکه دا څومره ښایسته او ښکلې خوی دی الصلات د مونځ خیال ساتئ لومبې اعلان د مانځه دی دویم وما ملکت ایمانکم د وینځو غلامانو نوکرانو همسایو چې د لاس لاندې دي دا معنا هغه زمانه کې وینځو غلامان د به معنا حکم د لاس لاندې چې ستا کوم خلک دی د هغې لحاظ او خیال ساتئ او یو بله موقع کې فرمایي النساء د ښځو خیال ساتئ فإن كن عوان فی ایدیکم دا ستا په لاس کې قیدیانې دي که ته ورته وایې چې پلار که راځه نو ځي به او که ته ورته وایې چې مزه نه به ځي نو دا ښځو به خیال ساتئ ظلم به پرې نه کوئ
داسې خشته ښکلې ښوي صحابه سره به خوشطبي کوله ناست به ورسره کبر پکې اړونه وی که د بار نه به څوک رالل نو نبي علیه السلام به یې روپېژندنه چې حضور پاک پکې کمی ونه وی داسې به یو د صحابو سره ناست خوشطبي به یې کوله حضرت انس ته به وی یا ذل اذنین ای د دوه غوږو خاونده نو دوه غوږه خو دار چی یو بیبي والا راله وی صاحب ما ته دا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بولي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي په ژړا شو هسې مونځونه کوم او هسې خواری کوم وی نه حضور پاک ورسره خوشطبي وی ګوره بوډی به جنت ته نه ځي تا به خدای پېغله کي ځوانه به دي نو جنت ته به بیا ځي ښځه خوشحاله وي یو سړی راغی وی صاحب مال یو اوښ راکړه سفر لپېدم هغه صحابي ته وی دله د اوښ یو بچی ورکړه وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم زه خو اوښ غواړم غټ چې سفر پې وکړم ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه دا خوشطبي به یې کوله یو بل صحابي د بانډې نه به راته حضرت ظاهر رضی الله عنه هغه به پیغمبر علیه السلام له د بانډې نه سبزي ترکاري راوړله نو پیغمبر علیه السلام به ورته وی دا زما بانډه ده بانډه خندل به یې ورسره او هغه ډېر زیات خوشطبع او د شکل نه تور و نو یو ځل هغه په بازار کې څه سودا خرڅوله نبي علیه السلام غلې غلې شانه ورغې او د شان یې وله سترګې پټې کړې لاس یې وله په سترګو کېښه لکه دا ملګرو سره کوي که نه کوي په سترګو یې د شانه ورته لاس کېښه داسې ګور دا خشته خوشطبیعتي دی من هو څوک دی من هو څوک دی او نبی علیه السلام خاندي او سترګې وله په لاس کې لکې نیولې دي چې دی پوه شو چې دا خو حضور پاک مبارک دی نو زر یې لاس شان نه تاو کړل او د پیغمبر علیه السلام د ملا نه شانه ته لاسونه راتاو کړل او دا خپله شی وه پورې مږله حضور پاک پرېښود نو په سر یې والا لاس کېښود وی دا مریې خرڅوم څوک به یې رانه والي اخو مریې نو اخو اصیل انسان و یې ټوقې ورسره کولې دا مریې خرڅوم څوک به یې رانه والي او ورته څه وایي وی صاحب ګورې کوټه به وخېږم په چا که دې خرڅ کړل کوټه به وخېږم درته به مې واپس کي حضور پاک ورته څه وایي لیکن عند الله لست بکاسد وی که خلک درته کوټه وایي خو د خدای په نس کرې داسې ښکلې خوی د ګاونډي متعلق چې ښه خوی چلوه ظلم مه کوه جګړه مه کوه خیال ساته که ګاونډي دې په سفر وي د هغه د بیبي خیال ساته او د هغه د بچو خیال ساته او که کور ته دې ښه میوه راوړه ښه خوراک راوړه نو ګاونډي له حصه ورکړه که نه شي ورکولی نو بچو ته دې ووایه چې پټې وخوري الله اکبر چې دا ګاونډي بچي خفه نه شي موږ نه اسخا کیلې راوړو نو پوستکي بار غورځوو چې هغې ورته خفه شي د مشر قدر کوه دا اخلاق دی د کشر په سر لاس راکاږه کنځل چاته مه کوه د بل مور مه کنځه دا څونه ښکلې ښې وی د خدای په نزد خراب سړی هغه دی چې خپله مور کنځي الله رسوله وی خپله مور به څوک څنګه وکنځي وی ته چې د بل مور کنځې نه ستا مور کنځي که نه کنځي دا خپله مور ته په خپله وکنځل که تا د بل مور ته کنځل نه وی کړی نو هغه به ستا مور ته کنځل نه وی کړی دا څومره ښکلې ښوې کنځل مه کوه ښځو ته مه ګوره په لاره چې ځي سترګې اوچتې ښکته که او ښځو ته م وایي چې بربنډې به بار نه ګرځئ په بورقو پړونو کې پټې ګرځئ خپل حیا محفوظ او ساتئ نوکر ته وایي د خپل مالک خیال ساته قدر عزت کوه مالک ته وایي د نوکر خیال ساته دا څومره ښکلې ښوې کور ته چې د سامان راوړه زوی له مخکې مه ورکوه لور له ورکه ګوره په لور زیات رحم دی ګورې چې په دې تاسو پوه کړم د هغې وجه څه ده ځکه لور د پردي کور شی دی تا کره 10 کاله 15 کاله 20 کاله تېر کړل د بل کور نه به ځي خدای خبر بیا د کره راپرېږدي که نه راپرېږدي او خدای خبر دلته خو د نیازبینتوب ژوند دی چې هلته به یې څه ژوند دی داسې که نه هلته به یې څه ژوند دی نو وی دا اول لور له ورکه ولې د لږ ورځو مېلمانه دا کره ناسته زوی خو دې مستقل دی دا خو د غټ وارث دی نو لور دې کې د ماشعه به خوشحاله شي او ګورې دې باندې تاسو تجربه وکړئ چې زوی له دې ورکه غونډې خوري او چې لور له دې ورکه نه هغه رور له کېدي ورېږه لالاله مې کېدم چې هغه راشي دا څومره ښکلي اخلاق او خوی لورونه بیا جمدی ښخول هېڅ حق بیا نه ورکو حضور پاک وله باقاعده حقوق مقرر کړل چې په میراث کې دی څه ده مهر کې دی څه ده او د خاوند په مال کې دی څه ده
دا خشته ښکلي خویونه او اخلاق مونږ ته د دواړو جهانو سردار ښودلی دی. یو صحابي دی قرآن شریف کې د یو صحابي نوم راغلی دی حضرت زید. پیغمبر علیه السلام مبارک دی چې و نو دی د مور پلار نه چا تختولو. حکیم ابن حزام دی واغشته او ترور یې و خدیجه بیبي هغه ته وبخه او خدیجې بیبي دی پیغمبر علیه السلام ته وبخه. نو دی زید پسې به خپل مور جالل چې باران به شو یاره چې زما بچی به دې وخت باران ته یو کم ځای به که نور به او جلل به زما بچی به نور ته یې که سوري ته به او د سر نه به یې ویښتو ښکله شیرونه به یې جلل به. د دې د علاقې خلک راغلي په مکه مکرمه کې حج په موقع دا زید یې ولیده. هلکه زید یې د حارثه زوی وي یو تا پسې خو د مور ډېره جاړي چې هغوی واپس لاړل نو هلې وویل ستاسو بچی خو په مکه کې دی د فلانکو خلکو سره. هغوی بلا تحفې تحایف راواغېستل او راغلل نبي علیه السلام ته کېناستل وی تاسو ډېر ښه خلک یې او په خلکو احسانونه کوئ او تاسو عبدالمطلب او د قریشو خلک د اجانو خدمت کوئ. نبي علیه السلام وی د مقصد هم څه دی زما صفت هم شروع کړه. وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی دی تا سره دی او ته چې څومره مال غواړې نو مونږ یې درکوو. غلام نه دی مونږ نه چا تختولی دی او مور ورپسې جاړي. حضور پاک وی دا خو اسانه خبره ده زه یې راغواړم چې تاسو سره ځي بې پیسو بس تاسو یو روپۍ دنه نه غواړم خو ګور یو ټکي دی که ځي راسره نه نو په زور به نه بوځي ځکه چا چې ماشوم ډې کړي که نه بیا چېرته ډې کېږي په زور به نه بوځي. زمونږ خلک چې مونږ سره څوک وي نو مونږ قوم څوک په زور نه رخصتوو. هغې ویل صاحب په دې فیصله ده هغې خو مطلب دا چې پلار وویني او د مور دا خبرې واوري نو مونږ سره په منډه به ځي. زید یې راوغوښته زیده دا پېژنې څوک دی بابا مې دا څوک دی فلان کې دا څوک دی فلان کې تا پسې راغلی دي. مور در پسې ډېره خفه ده که ته ځې نو تا ته اجازت کې دوی سره لاړ شه. هغه ویل زه خو نه ځم. هغې ورته وایي ته غلامۍ ژوند غوره کړې ته خو بلا جیداد دی هلته او بلا قوم دی دی نوکران خو ستا ګرځي نو ته د غلامۍ د نوکرۍ ژوند غوره کړې اصیل ژوند پرېږدې. وی تاسو څه خبرې ما له خدای پاک د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړی داسې پلار په قسمت میلاویږي